بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو یو خوندور ویډیو ده، یو ډیره زیاته د فن نصیحت ډکه ویډیو ده. پرون مې مخې ته راغله، واقعي چې ډیر زیات متاثره شوم او که تر پایه تاسې وګورئ انشاءالله تاسې به هم ترې زیات متاثره شئ. دغه ویډیو تاسې وګورئ. یو والد صاحب دی راځي تلویزیون ته کیني، بچی هم تاسې ګورئ چې په کرسۍ کې ورسره خوا ناسته دی. نو د والد صاحب یې کوشش کوي چې دغه تلویزیون روښانه کړي، یو څه پکې وګوري، خو هغه تلویزیون نه لګي. نو د ریموټ باندې تاسو ګورئ چې څو دفعه زورونه کوي چې کینې مقصد کېدای شي کوم بټن یې کار نه کوي، خو تلویزیون نه روښانه کېږي. والد صاحب یې پورته کېږي، تلویزیون ګوري، خو پته ورته نه لګي چې په دې باندې څه شوي دي. نو تاسو ګورئ چې یو بل څوک راځي، یا ملګری دی یا مقصد مستري دی، خو هغه راځي دا تلویزیون سپړي، ګوري چې په دې تلویزیون باندې څه شوي دي، داخلي ګوري. کله چې تلویزیون دی په پیچکش باندې خلاص کړی دی، ګوري تلویزیون کې داخل کې یو څه پروت دي. تاسې وګورئ دغه څه پروت دي. هغه ملګری راخلي، دغسې پوزو ته یې نږدې کوي چې دا څه دي زه وګورم. نو هغه ورته وایي چې دا خو یو قسم ډبل روټۍ ده، دا خو خوراک شیز دی، دا په دې تلویزیون کې څه کوي. نو هغې نه پس که تاسو وګورئ دغه ویډیو، مور او پلار دواړه په شریکه خپل بچي ته ځان سره کېنوي، ورته وایي چې د تلویزیون باندې تاسو کړي دي که نه، دا څنګه چل شوی دی، په دې باندې موږ باید پوه کړي. نو تاسو د بچي سترګې وګورئ، په سترګو کې غټې غټې اوښکې رالي او احساساتي شوی دی، ورکوټی وړوکی ماشوم دی. نو هغه ورته بیا خپله کیسه بیانوي چې دغسې کار و. تاسې کیسه وګورئ، هغه ماشوم دی تلویزیون ته ناست دی، تلویزیون یې ځان ته روښانه کړی دی. نو په دې تلویزیون کې ډېر بېوسه خلک په سکرین باندې راغلي دي چې هغه داسې وچې وچې ډوډۍ البته ګوري، یا هغه یو ماشوم تاسو وګورئ هغه اوبه یې خولې ته نیولي دي، داسې په بد حالت کې دی، یعنې د دې په زړه ډېر زیات درد کړی دی. نو زړه چې پرې درد کړی دی، هغوی د خوراک دپاره څه نه لري. نو دا ماشوم پورته شوی دی، خپل اشپزخانې ته البته پورته شوی دی، یا همدې داخل د اطاق کې دغه تاسې یو قسم ډبل روټۍ ښکاري، دی راخیستې ده او میده میده یې کړې ده او د تلویزیون کې داخلوي چې کینې مقصد دوی به یې واخلي. یعنې دومره خو دی پوهېږي هم نه، خو احساس یې د ستایلو دی. نو یعنې مقصد دا یې فکر کړی چې کېدای شي دا ماشومان چې دغه تلویزیون کې ماته ښکاري او دا وږي دي څه نه لري، نو کېدای شي دا ډبل روټۍ دوی هېڅ کړي، واخلي ویې خوري. نو تلویزیون داخل کې څه طریقې باندې ور دننه کوي، هغه تلویزیون خرابه کېږي. نو بچي چې دغه ګلالی ماشوم تاسې ګورئ سترګو کې اوس هم اوښکې دي. نو دې چې دغه کیسه خپل مور پلار ته وکړه، نو هغوی هم حیران شو د دې په دې احساس باندې، داسې دوی هم داسې په سترګو کې داسې نمجنه غوندې شو او ویې ویل چې واقعي چې بچیه ته په حقه باندې او تا چې دا کوم عمل کړی مقصد دا د انسانیت دپاره دا کړی دی. نو خپل بچی د سینو ته رانږدې کړو او مینه یې ورکړه ورته. نو دوستانو دې کې یو غټ سبق پروت دی موږ او تاسې ته، خو الله تعالی دې وکړي چې زموږ او ستاسې بچیان، موږ او تاسې په خپله د کور هر وګړی چې هغه داسې یو احساس پیدا کړي چې خپل ځان سره یو څه ګوري، هغه راواخلي یو بل چاته یې ورکړي. یعنې مقصد که د دې نه زیات یو بل چاته یې ورکړي، لاسنیوی وکړي، که هغه ډوډۍ مقصد، که هغه جامې، که هغه خولۍ، که هغه جمپرې، که هغه بوټانې، که هغه جرابې، یا د خوراک یو شیزي وګوري چې ماله زیاتېږي زه هغه راخلم کثافاتو کې غورځوم، باید هغه زیاتي راواخلي یو بل بېواسطه پرې ورکړي چې هغه یې وخوري، هغه پرې موړ شي. په دغه ویډیو کې تاسو ولیدل ډېر زیات خوند دی پکې، ډېر زیاته متاثره شوم. کینو مې غوښتل چې زه ملګرو سره شریکه کړم. هیله ده چې ستاسو هم خوښه شوي او خپل نظر مو کمنټ کې راسره شریک کړئ. دوستانو ویډیو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ که ستاسو خوښه شوي. مننه. کور مو ودان او کوشش وکړئ د خپلو بېوزلو هېوادوالو افغانانو لاسنیوی وکړئ.